खाना शहीद लाला उस्मान अथल कहरमान मिली शहीद उस्मान ډیره مننه کور مودان سه بسم الله الرحمن الرحیم د ملي شهید عثمان خان کاکړ د پنځم تلین په مناسبت د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ د کارمان بیرغ لاندې د پښتونخوا وطن ستر شار د ملي شهید پلارنۍ ټاټوبۍ کلاس پلا کې په دې جلسه عام کې ناس د پارټۍ مرکزي صوبایي ضلعي علاقایي ابتدایي یونټانو مشرانو د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا د مختلفو علاقو څخه راغلو ډیرو قدرمنو کارکنانو مشرانو ځوانانو د پښتون قام ډیرو غیرتمندو خوندو د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن ځوانانو د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ استادانو وکیلانو ډاکټرانو د پښتونخوا وطن د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو ادیبانو شاعرانو لیکوالانو کاروباریانو منتکشو خوارخیلو ځوانانو ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو اول خو زه ستاسو ټولو لخوا د دې سترې جلسې لخوا د پښتونخوا او د افغان وطن د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ لخوا ملي شهید ته در دبه کامي سیاسي جمهوري طبقاتي مبارزه باندې د ده پر سر ستندنه باندې ده ته د عقیدت ګلونه وړاندې کومه دا غیر آباد دلته راغلو په ډېر ګڼ شمېر چې حساب یې نسي لګېدلی د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ کارکنانو د جنوبي پښتونخوا وګړو ستاسو ټولو کور ودانۍ وایو د جنوبي پښتونخوا د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ضلع کلاس پلاته د هغوی شکریه ادا کوو
په دې ستره جلسه عام باندې مبارکي ورته وایو د دوی په دې ستر کانفرنس باندې چې کم و بیش 9,000 سیاسي مترقي انقلابي روزل سوي مندوبین چې هغه د پارټۍ د ادارو د پارټۍ د دې ستر انقلابي بیرغ ډېر قدرمن ملګري دي دوی ته په دې شانداره کانفرنس باندې چیرمن الله نور صاحب ته سید اکبر کاکړ ته د دوی و کابینې ته مبارکي وایو افرین ورته وایو شاباشي ورته وایو او دغسې قلعه سیف الله اول او قلعه سیف الله دویم ته مبارکي وایو دا زموږ هیله ده دا زموږ باور دی دا زموږ ایمان دی چې پر کم ځای باندې چیرمن صاحب الله نور او سید اکبر کاکړ صاحب دا پارټۍ پرېښوه دوی به په مخه بیایي او دغسې به نه یوازې د دې ضلعې د ټول پښتون افغان او د محکومو قومونو نمایندګي به قلعه سیف الله ضلع کوي. قدرمنو عزیزانو ملي شهید خپل ټول ژوند چې دی په شو بد پوه سوی دی بیا د مرګ تر آخري سلګۍ پورې د دا ټول ژوند د پښتون افغان د سرولۍ لپاره د ده د ښه ژوند دپاره د آبادۍ د سوکالۍ دپاره په جهان کې د ده سیالۍ په پاکستان کې د ده برابري د سر او مال تحفظ د ده پر شتمنیو باندې د ده اختیار د افغانستان سالمیت د خاورې تمامیت په افغانستان کې د امریکي سمراج او د پنجاب د استعمارګرو د مداخلت د بندولو دپاره د دا ټول ژوند دا وقف کړی و. قدرمنو عزیزانو ملي شهید عثمان خان کاکړ نه یوازې د پښتونخوا وطن د پښتونخوا یا د پښتون قام نمایندګي کوله د محکومو قامونو که هغه بلوڅ دی که سندی دی که سرایکی دی هغه د ګلګت بلتستان د خلکو هغه د کشمیر د خلکو هم دغسې د خپل نظریاتي سیاست چې ده څه زده کړي وو هغه سیاسي موقف پر بنیاد باندې د هغه نمایندګي کوله د په سینټ کې د په سملۍ کې د په سړکونو کې په سیمینارونو کې په جلسو کې د بلا تفریق د دې ټولو خلکو نمایندګي کړې ده هغه د مظلوم ملګری و هغه د هر مظلوم ورور و پلار یې وی هغه د هر مظلوم بچی و نن هر سړی چې دلته ناست دی هغه د ملي شهید سره خاطرې لري زه په دې باندې تاسو ټول په دې ګواه کولی سمه چې په دې ناست خلکو کې تر 90% زیات خلک هغه به دا وایي چې موږ ملي شهید ته ورغلو ملي شهید موږ ته عزت راکوي موږ ته احترام راکوي ملي شهید که زموږ یو کار و زموږ کار یې وکوي ملي شهید یو ظالم مخنیوی وکوي که یو زورور پر موږ ظلم کړی دی ملي شهید ورته درېدلی دی ملي شهید سیاسي نظریات دا و که ظالم ستا پلار وي که ظالم ستا ورور وي ستا بچی وي ستا د پارټۍ ملګری وي ناروا کوي پر تا حق دا دی د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ملګرو دا د ملي شهید لاره وه ته به خامخا ورته درژې ته به د ده لاس نیسې
ته به دته بد وایې، ته به د هغه مظلوم سره ته به ورسره درجې. عزیزانو، ملي شهید سر ټیټ نه کوي، ملي شهید حق پټ نه کوي. ملي شهید د محکومو خلکو، د مظلومانو دا غږ د داسې ژوندی وساتلی. ملي شهید به ویلې که حالات هم څومره سخت سي، که هر څومره وحشت وي، که هر څومره ظلم وي، که هر څومره جبر وي، ول وي، ټکول وي، جیلونه وي، مرګونه وي، حق به نه پټې، حق به وایې، رښتیا به وایې. او ملي شهید به ویلې چې د افغان او د افغانیت به نه دستبرداره کړو. عزیزانو، د افغان او د افغانیت به نه دستبرداره کړو. دا به کولی د ملي شهید سره. د ملي شهید د ژوند لوی مقصد، د ملي شهید و د ځوانانو ته خپل وصیت دا و چې د قام سره، د وطن سره مینه، وفاداری دا به هم تر خپل ځان زیاته کړي، تر خپل اولاد بې زیاته کړي، تر خپل خاندان بې زیاته کړي، تر خپل عزیز قریب بې زیاته کړي. قام وطن دا تر هر څه زیاتې په خپل په آخر کې سر وبیلي. دا د ملي شهید نږدې ملګرو یو ورځ ویلې د دې وطن خلک دي په ډېر غټو اوږدو دي. ویل موږ ورته ویلې باس مو سره وکړي. د سهار تر 3-4 بجو مو باس کولی. ول دوی غوسه و. موږ ورته ویلې ته یو څو وخت لپاره لاړ شه، د باندې لاړ شه، دا حالات به لږ سم سي. تا خپله دا خبره کړې ده چې ما وزني او داسې حالات دي لکه څنګه چې احسان الله احسان وایي چې ما ته جنرال ماجد دیمای لیست راکوي چې په هغه کې د پښتانه مشران نومانو چې دا به وزنې، په هغه کې یو نوم د ملي شهید و. هغه ویل چې ما ملي شهید ته دا پیغام ورسوئ چې ستا د مرګ تیاري روانې دي. نو هغه ویل موږ ورته ویلې ته لږ پام وکړه، ته یو خوا ته لاړ شه چې حالات برابر شي را به شي. ده ویلې ما ته به دا مشورې نه راکوئ، ما ته به دا نه وایئ چې د مرګه وویرېږه. زما لپاره دا ژوند تېرول ګران دي چې په کم کې افغانستان په داسې حالاتو کې وي. زما لپاره دا ژوند کول ګران دي چې پښتون کې در په در وینمه. پښتانه وطن کې دهشتګردي ده، بدامني ده، په لکاو په شهادت رسېدلي دي، ناسیاله دي. دلته نن سیالي نه ورکوي، نن عزتونه پامال دي، نن لوږې دي، نن تږي دي. زما دپاره مرګ اسانه دی. دا ژوند کې دا د پښتانه دا بدالي لیدل زما دپاره ګران کار دی. او که عثمان له مرګه وویرېدی، که عثمان پټ شوی، سبا دا ټول کان به وایي چې عثمان وویرېدی، عثمان پټ شوی. نو زه به ولې نه پټېږم چې عثمان ته پښتانه عزت ورکوي، عثمان یې مشر کوي، عثمان یې مخکشه کوي چې عثمان د خپل سر د اولاد د خاندان غم اخیستی دی. نو موږ به څه کوو؟ نن دغه خبره ثابته سوه. نن ځوانان پر مرګ ورځي، نن ځوانان د خپل قام دپاره سرښندنه په مسکا کوي، په خوله یې خندا وي، جیلونه په فخر په داسې سرلوړي باندې کوي چې انسان ورته حیرانه سي. دې جذبې ته، د قام سره، د وطن سره مینې ته. دا د ملي شهید هغه خبره وه چې زه خپل قام ته، ځوانانو ته دا ورښومه چې سر معنا نه لري، قام وطن، د قام وطن عزت معنا لري. نن عزیزانو، که څه هم ملي شهید نسته، دی د جسم وجود نه لري، فکر یې وجود لري، نظریات یې وجود لري، تعلیمات یې وجود لري. پاته شاته
داسې ملګري وجود لري چې هر یو د ملي شهید رنګه پر دې قام په دې وطن په محکومو خلکو باندې پر پښتانه پر افغانستان پر افغانیت باندې دغسې سرښندنه کوي لکه څنګه چې ملي شهید عثمان خان کاکړ خپل سرښندنه وکړه. نن عزیزانو وطن ننګ غواړي. نن عزیزانو هغه حالات ختم سو. نن زموږ تر مخ هر څه پراته دي. پخوا چې به دا مشران غږېدو، پخوا چې به دا مختار لالا غږېدی، پخوا چې به دا رضا لالا غږېدی، پخوا چې به دا کاکاجي غږېدی، عیسی لالا، یوسف خان صاحب، دغسې بابت لالا چې به غږېدل چې په پښتانه توره ورځ را روانه ده، په پښتانه په پښتون قام باندې سخترې را روانې دي او سخترې یو تر بل بترې را روانې دي. نو هغه وخت به خلکو دا ویل چې تر اوسه راغلي نه دي، را روانې دي. نن رالې عزیزه، نن رالې عزیزه، نن ستا سر و مال تحفظ نسته. نن پر تا باندې د دې 50 کاله راسې پر تا بدامني ده. ستا په وطن کې دهشتګردي ده. ستا ویره تویول کږي د کفر او د اسلام پر نامه باندې، د دین او د دنیا پر نامه باندې. نن زما او ستا ژوند دا ډېره بخښنه غواړم، د پنجابي تر یو ایوان هم زیات زما او ستا وینه ارزانه ده. نن عزیزانو ولوبې تاریانه یو، نن عزیزانو جبر تاریانه یو، نن عزیزانو د پاکستان د ریاست د پاکستان د استعماري قوتونه دې زړورتیا ته موږ اریان یو چې یو واره د دومره لوی دهشتګردۍ د پښتانه راووتو، اپریشنونه وسو، بربادیانې وسوې، په کروڑونو خلک بې کوره سو، بې کلي سو، پنجاب ته، سند ته، بهر ملکونو ته مسافر سو. زموږ په اپریشنونو کې زموږ کورونه، کاروبارونه، سړکونه، زراعت، زموږ انفراسټرکچر، تعلیم، زموږ تعلیمي ادارې، زموږ د صحت مراکزونه دا ټول برباد سو، زموږ عزتونه نیلام سو. بیا د هغې بعد یو جرنل فیصله کوي، یو جرنل باجوا فیصله کوي، فیض حمید فیصله کوي د ده د پلار وطن دی، دی د پښتانه وطن کې 40,000 دهشتګرد راولي. ته څنګه د کروڑونو پښتانه پر هغوی باندې دهشتګردي په یوازې سر ستا په خوښه باندې، ستا په کبر باندې، تکبر باندې ته پر دوی باندې مسلطه کوې. یو باجوا فیض حمید پر موږ باندې کومه دهشتګردي ده، نه د افغانستان لخوا ده، نه د بل چا لخوا ده، د فیض حمید د باجوا راوړلې دهشتګردي ده پر موږ باندې دا دغه دی. ورکه پاړسۍ ورکه، پاړسۍ ورکه، باجوا ته ورکه، دهشتګردي یې راوړې ده. پر افغانستان حملې کوې، په باجوا باندې د غدارۍ فتوا ولګوه، غداره ډکلیره که تا پاکستان ته دهشتګردي راوړې ده. ولې حساب نه کوې؟ وایي موږ وایو چې یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل دی. موږ وایو چې یو څوک د نه مري، نه د فوجي مري، نه د پولیس مري، په هر چا خوا بدو چې ته وایې چې زما فوجیان مري، زه د دې بدله اخلمه. وایه ښه د باجوا ځای واخه، نو د باجوا یې ولې نه اخې؟ له هغه یې واخه چې څوک ورسره ملګري دي، له هغه یې واخه موږ د سره ملګري یو. عزیزانو دا څنګه د کفر او اسلام جنگ دی؟ 50 کاله وسو، 50 کاله وسو، پښتانه لا نه دي مسلمانان، د پښتانه په وطن کې لا تر اوسه اسلام نه دی راغلی. دا څنګه پر موږ باندې دا حالت مسلط دی؟ د دې په خلاف باندې درېدل پکار دي. نن عزیزانو دهشتګردي پر خپل ځای باندې ده، نن پر تا د روزګار ټولې لارې درولې دي. ستا د بیش قیمتي وسایل، ستا دا خاوره، ستا اوبه، دا وړي په بدله کې نه تا ته دلته غنم درله کوي، نه تا ته خیبر پښتونخوا کې غنم درله کوي. د پنجاب واحد احسان پر پښتانه باندې
هغه غنم دي. او د دا احسان عدالت څه ده چې پښتانه ته د اوبو ونډه ورکړي. پنجاب ته څه چا په هندوستان کې کم پنجابی آباد دی هغه د پښتانه مفت غله مخوري موږ یې درکوم تا ته یې درکوم هغه ته ورکوو. نن عزیزانو تاسو وګوراستئ ستا په دې جنوبي پښتونخوا کې ګوره موږ د نفرت خبره نه کوو. موږ د نفرت خبره نه کوو. موږ بغض نه کوو. په سینټ او قومي اسمبلی کې وایه د غږ چې څه وخت ملي شهید عثمان خان کاکړ په سینټ کې و هغه وایه د غږ و چې د بلوچستان لپاره د غږ کولی د حیات بلوچ لپاره کولی د کریمه بلوچ خبره کوله د بلوچستانو د سیاسي قامي ثقافتي معاشي تحریک د دې ملاتړ په سینټ کې کولی د ګوادر خبره کوله د بلوچ د سایل د وسایل خبره کوله د هغوی د حق حاکمیت د حق ملکیت خبره کوله. دا وایه د عثمان خان کاکړ شهید و چې هغه د دوی خبره نمایندګي کوله خپلو بلوچستان هم دې نمایندګي نه ده کړې. خو نن که موږ د حساب خبره کوو تاسو ټول په دې ګواه یاست که د دې صوبې خبره کېږي که وایي بلوچستان په هغه کې د پښتون د وجود خبره نشته. خلک په دې خبر نه دي پنجاب په دې خبر نه دي سند په دې خبر نه دي چې په بلوچستان کې پښتون آباد دی. ستا تشخص دلته نشته ستا شناخت دلته نشته. د بلوچستان پر نامه باندې چې وفاق هر څه راوړي په هغه کې د پښتانه برخه نشته. 800 عربه سیاسي خلکو اختلاف وکړو د پی ټی آی په حکومت کې 800 عرب روپۍ پیکیج رالی د پښتانه یوه ضلع نه و پکښې 800 روپۍ ستا پر نامه نه وې پکښې. د رایزنګ بلوچستان پر نامه باندې 11 ارب روپۍ دا سنټران جوړېږي هنر به ورزده کوي د ایچ سی لخوا په دې کې یو پښتون نشته حتی کې کوټه نشته پکښې چې هلته د پښتون اکثریت شار دی لہذا دوی پښتون ځین باسي. د صوبایي اسمبلۍ حلقې چې د کلاسپلا آبادي 4.5 لکه آبادي ده دا یو سیټ لري. د مسخیل سیټ ختم سو د شیراني سیټ ختم سوی د هغسې ستا د ارنایي سیټ ختم سوی د هغسې ستا د کلا عبدالله سیټ ختم سو او ستا په کوټې کې به 12-14 سیټان راتلو چې په هغه کې به 10 سیټان د پښتانه هغه یې په نه درولي دي داسې هلکه بندیان یې کړي دي چې هلته پښتانه په اقلیت کې بدلوي. په دې صوبې کې 10 داسې د صوبایي اسمبلۍ حلقې دي چې هغه پر 2 لکه کم ووټو باندې جوړ شي په آبادي باندې جوړ شوي دي. آبادي 2 لکه څه کمه ده په 1,20,000 ووټ باندې آبادي باندې هم دلته د صوبایي اسمبلۍ حلقه شته. نو خو اکثریت به خود ستا وي وزیر اعلی به خود ستا وي ضلعې داسې جوړوي لکه خوږې چې وشي په 1,000-1,500 آبادي باندې ضلعې جوړوي. د پښتانه یوه ضلع د دوی 15 ضلعې د پښتانه یو ډیویژن د دوی 3 ډیویژنه د پښتانه په دې کابینه کې چې نن ناسته د فام 47 ده په هغه کې 2 وزیران پښتانه دي په 25 کسانو کې 2 کسان پښتانه دي په نوکرۍ کې 10% نوکرۍ نسته په بجټ کې 10% بجټ زموږ نسته. بیا چې موږ دلته راسو د کاروباریانو حضرات حالات د څه دي نن ته په چشم باندې ژوند کوې د ژوند د تېرولو به تا سر څه وي تا سر به کاروبار وي تا سر به تجارت وي د افغانستان سر تجارت بند دی. دا چې د ده مالټې وي د ده کیلې وي د ده عام وي چې هغه قیمت زیاتوي هغه است دی سنټرل ایشیا ته افغانستان ته بیا تجارت خلاص دی خو ته د افغانستان سره تجارت نسې کول. 2.5 ارب ډالر تجارت د افغانستان سره موږ دا وخت مکمله بند دی. دلته ستا زراعت په دې ځای باندې وایو عزیزانو زراعت دا په څه باندې دی دا په اوبو دي. اوبه پاکستان کې چې کم زراعت دی دا په دریاب باسین باندې یا ستا په 11 دریابونو باندې چې د پښتانه 11 دریاب پر دې باندې دي.
ستا پنجاب ټول زراعت پر دې دی د سند ټول زراعت پر دې دی زموږ د صوبې چې لاندې پټ فیډر کینال دی او کچې کینال چې کوم دی دا باسین پر اوبو باندې دا مځکې خړوبې دي دا آباد دي نن د جنوبي پښتونخوا خلکو ته وایو حتی کې خیبر پښتونخوا ته چشمه رایټ بینک لیفټ کینال چې ستا دا د لکي مروت او دا د ډیا خان دا ټول مځکې به خړوبولې دا چشمه رایټ بینک لیفټ کینال چې تا ته کم حساب په انډس واټر ریکارډ کې درکړی دا تا ته نن نه درکړي اول خو زما دعوه د 80% دغه ده ته راکې لیکلي د راسره اته دي پاته کې راکې 5 نن د جنوبي پښتونخوا خلکو ته وایو ته به زراعت په څه شي کوې ستا د اوبو ذریعه کمه ده تا کینال کمه دی ستا دریاب کمه دی تا ته اوبه کمې دي چې درکړې دي تا ته ډیمونه هم نه درکوي دا چې ستا دا وطن دا ستا دریای ژوب دا ستا چې بیا د کاڼ پر هاخوا باندې دا پشین کلا عبدالله کوټه شاه چې دا کم زموږ اوبه دي بیا چې داسې د مرغېغه دا چې بیا داسې میختر لورلایي دا د ارنایغه دا د دوکۍ اوبه چې پر دې باندې ډیمونه وتړل سي یوازې موږ دا وایو چې 2.5 ارب روپۍ مرګ دی 2.5 ارب روپۍ چې دا موږ ته راکول سي د کال به دلته د نن زه 10 کاله بعد 10 ارب ډالر به دلته خالي زموږ زراعت وي د دا ځای به خالي د زیتون دومره آمدن وي چې څوک یې تصور نشي کولی پنجابی دا پیسې په اورنج لاین باندې د دې ډبلې خرڅوي خو پښتونه د جنوبي پښتونخوا ولسه نه درکوي داسې نه درکوي ځین غواړی به خامخا به غواړې چې وی نه غواړې چې قرباني پرور نه کې چې سر په مات نه کې چې جیل په لاړ نه شي چې سر پرور نه کې شهادت پرور نه کې خوشحال به ورکوي مختار لالا به ورکوي رضا لالا به ورکوي ګاړه به ورکو راوړو به خامخا به راوړو دا وطن به آبادو عزیزه نن ستا 3 لارې دي بین الصوبایي 3 لارې دي ستا هغه نن دلته وای وروره دهشتګرد دی په ډیا خان نشي تللی ډېر غازي خان نه نشي تللی وای وروره هلته ازادي تحریک پسند خل ناست دي هغه حالات خراب کړي دي کراچي له نشي تللی هلته وروره وای خل راغلي دي دهشتګرد دي کله دم تنظیمونه دي اوس پر کومه لاړ شو کاروبار درا ختم کړي په زراو ټرکان ګاډۍ لارۍ دا درا ودرولې زموږ پر زراو بسان درا ودرول زموږ تجارت درا ختم کړي اوس خو په کراچي باندې بله ډرامه روانه ده دا اوس واقعات وسو د یوسف خان کاکړ خورای پاروند را روان دی غلو ټکان پکړي دي هلته چې ریاست ته وای دا خو کلدم تنظیم دی دا بیلې دغه یې کوي عزیزانو 200 موټران د کلاتو د منګوچر په منځ کې 200 موټران دا لوی موټران دا 15 کسان ولاړ دي هر ورځ 200 ولاړ دي چې نن ورسې 200 ولاړ دي دا یې وړي غلا کوي یو ورځ مال وکړي زموږ ریاست یا زموږ وزیران وایي دا خو بیلې د کلدن تنظیم دغه لګیا د غلاوې کوي موټران دغه کوي بیا لوی حمله کوي او سړی دا د بوتل اوبه نه دي په جیب کې اخي دا د موټر چابۍ نه ده دا موټرسایکل نه دی غره ته خېږي 1500 موټران دي دا چیرې درئ ریاستي ریټ چیرې دی 6 کسان په دې روډ باندې په دې ځای د نسۍ او د کلاس پلا په منځ کې دا غلاوې ورځ روان دي ستا ریاستي ریټ کمه دی بله ورځ په پښین کې خل را روان دي راتر شوي دي ټکان یې پکړي دي 1 کسان د یو کوره په شهادت باندې ورسېدل پارنایي کې داسې د غره څنډه نسته داسې سره نسته چې پر هغه باندې د چیک پوسټ نه وي د اف سي د چیک پوسټ مخ ته بلکل داسې لکه د دا سټیډیم د ګیټ مخ ته یو ګاډۍ ته ور اچولی دی هره دویمه ورځ هلته ګاډیانې سوځي
چاله وکړه دا څوک سوځي ولې سوځي حکومت وایي دا خې کله دن تنظیم ډیلې سوځي هغه بیا وایي ورور هغه وایي موږ یې نه سوځو اوس یا خدایه ایرانه په دیو ګاډۍ سوځل کږي خل پورته کږي خل مړه کوي خل په شهادت رسوي او بیا زموږ مدعیم نه دی معلوم یو وایي ما نه دی کړی بل وایي ما نه دی کړی یو وایي هغه کړی دی بل وایي هغه کړی دی تر دې بد حالت چې ستا دشمن نه معلوم پښتونه تر دې بد حالت پر تا باندې نشي راتللی نن واقعات کږي په سیوۍ کې په ارنایي کې په دوکۍ کې دغسې بیا ته راځه په موسخیل کې دغسې بیا ته راځه ها د بازیانو د سره غوړګیو په دې خوا باندې د غبرګ په خوا باندې ها د کلا عبدالله سره په تاڼې سوځل کږي ورور دا د پښتانه وطن دی موږ نه یو خبر چار څوک یې کوي موږ پر یو چا باندې الزام نه لګو خو موږ دا واضح کړو چې زموږ د سر او مال تحفظ به ریاست کوي ریاست د دې ځان نشي خلاصولی چې پلانکه یې کوي پلانکه یې کوي ریاسته که ګاډۍ سوځي ذمهواره ته که سړی لاپته کږي ذمهواره ته که سړی وزل کږي ذمهواره ته وینې سمال یې راوړه او هم دا خبره کوو که ته نه که بل دی که بل دی د پښتانه وطن دفاع کوو زموږ وطن معلوم دی د بولانه څه چتراله د یو چا سر نفرت خبره نه کوو د خپل وطن د دفاع خبره خامخا کوو که په هغې باندې هر څوک خوا به دی خوا د هغسې پښتانه وطن دا به د پښتانه نه بې نیسې جرأت بم نه کوې او که د چا سره بدي کوې دواړه مدعیان ته وایو که بدي کوې ورسه په خپل وطن کې که یو مړه کوه هسې مړی کوي که بل مړه کوي د پښتانه وطن ته به خپل جنګ نه راوړې دواړه فریقین ته وایو د پښتانه وطن ته به جنګ نه راوړې که نه که بیا تا راوړئ موږ ته هر څه موږ د بلوڅانو د هر څه حمایت کړی دی که بیا راوړئ بیا پښتانه درېږي بیا به څوک ګیله نه کوي چې موږ ته چا نه دي ویلي نو قدرمنو عزیزانو نن ستا په دې وطن کې یو واره بیا د دهشتګردانو د دین او دنیا پر نامه باندې دې جنوبي پښتونخوا ته لکه څنګه چې رضا الله بیان کړي نن یو واره بیا هغه د ګوډ او بیټ په شکل کې یو فورس جوړوي هغه ته وایي امن فورس ورته وایي یو واره په بلیلي کې وو بیا کشلاخ ته لاړو په سرانانو کې دي داسې بیا په دغه کې دي دا نسۍ ته راوړي دا کیمپ چې کم دی د مسلم باغ مهاجر کیمپ چې کم دی اوس یې دې ته راوړي او موږ هغه خلکو ته وایو چې ځان ته پښتانه وایي بس یې کوي زیاته د پیسو دا شوق پرېږدي دا لوږه ختم کوي دومره ظلم دومره زیاتوب دومره ته انسانیت ته تیر چلن چې ته چا خلاف دا فور جوړې د چا خلاف یې جوړې د پښتانه ورور خلاف یې جوړې د چا بخله یې جوړې د پیسو دپاره یې جوړې او ته که په دې باندې په غفلت یې ستا حشر به معلوم سي ستا حشر به معلوم سي مړی به د څوک نه کې پیدا د خاندان نوم و نشان به د څوک نه کې پیدا بیا دا ستا پلاران چې نن ستا پلاران دي تا پلار کړی دی دا پلار به سبا تا ته په غضبي دا پلار به سبا تا داسې ورکي داسې به د ټوټې ټوټې کې چې ته تصور نسې کولی او ستا خاندان ستا لمسی کړوسی ستا لس پوښته دا ولکه بیا د پښتانه د غدارۍ د پیغوره باندې ځان خلاص کړي موږ ته ته وایو چې پښتانه ستا لاندې درانه دي ستاسو نومان نه اخلي 3-4 کسان دي ستاسو نومان نه اخلي نو په کار به شرم وکړه توبه وکړه بس په پټه خوله کښېنه دا اصلي دا خلک دا په پښتانه وطن کې دا بدامني هره ورځ وایسونه دي هره ورځ پیغامات دي هره ورځ ورور چا د ځانه کومندانان جوړ کړي دي له ځانه دغه جوړ کړي دي دمکیانې دي دلته چیک پوسټونه دي خل بې عزته کوي بتې اخلي په کلا عبدالله کې د اختر زه رانیولي بیا تر نن ساعته پورې 22 کسان په شهادت رسولي دي په درزنونه یې زخمیان کړي دي دا د دوی د دې امن فورس
د دې دغه ګټه موږ ته رارسي دا د دې کار دپاره جوړ کړی دی دا وسلې د کومې خوا راځي دا پیسې د کومې خوا راځي دا دوی چې داسې کلی عام ګرځي دا څه له ګرځي نو دا حالات نن پر تا باندې مسلط دي ته به سبا د خپل کور نشې راوتلی د څښلو اوبه به ته نه لرې 15 روپۍ به نه لرې کاروبار به نه لرې ته به نوکري نه لرې ته به دلته امنامان نه وي ستا به عزتونه په عمل کږي ستا پر کور باندې به چاپې وي ستا پر کور باندې به درنه نوځي پر تا به جیلونه پر تا به تاڼې ډکې وي که نن پښتونه ته نه سوې راپورته موږ غاړې خلاصې کړې دي موږ غاړې خلاصې کړې دي موږ د هر کام دوست وطن دوست مذهبي پارټۍ له ورغلي یو موږ یو واره نه دا زموږ دریم واره دی موږ خواست کوو چې راسئ د پښتانه وطن دپاره د دې کام دپاره راسئ د جنوبي پښتونخوا دپاره راسئ ودرېږئ نن ستا په وطن کې الاټمنټ دی ستا په دې روډ جوګیزي کې الاټمنټ سوی دی ستا په دې لنډۍ کاکړ خراسان کې الاټمنټ سوی دی ستا په دې مسلم باغ اندباغ کې د ژوب یو سړی دی ټیکهدار دی الاټمنټ یې کړی دی ستا په برشور کې په توبه کې په خانوزۍ کې ستا په دې کې له عبدالله کې الاټمنټ سوی دی دلته یو ملګری زما په دغې ناستې لیدلی مه دی د هغوی مځکې په بورې کې د کروندې د کښت مځکې دا یې الاټ کړي غر خو پرېږده د جهان ټول وسایل له تا سره سته نن الاټمنټ روان دی او کمپنۍ جوړوو الاټمنټ کوو ټیکس جمع کوو خو شرط به دا وي چې د پلار او د نیکه مځکه بهر سړی خپله لاټوي چې کم سړی په کم علاقه باندې قابضه دی د پلار د نیکه په حصه کې راوتلې ده خوشحال به د خپل ورور مځکه نه لاټوي د اکا د زوی مځکه به نه لاټوي د تربره مځکه د عزیز مځکه به نه لاټوي د میترزي مځکه به نه لاټوي د سنځرخیل مځکه به نه لاټوي د مندوخیل دا څکزي د ناصر د ترین د دې مځکې به نه لاټوي د موسخیلانو مځکې به نه لاټوي د شیراني مځکې به څوک نه لاټوي او کې بیا لاټوي عزیزانو صفا خبره ده د رور سره مه بدي پکړې ده د عزیز سره مه بدي پکړې ده د تربره سره مه بدي پکړې ده نو د ژوب سړی او د کاڼ سړی چاته چې الاټمنټ په خانوزۍ کې کړی دی او د پنجاب سړی له تا سره م بدي کومه تا مړه کومه په تا ځان مړه کومه درته درژمه ستا رنګه سلی نشي رازه خوړلی ته خو ته بیا کاروباري یمې ته کاروباري یمې ما تا ته دا وایو ستا هم کاروبار دی هم ټیکې کوې بیا به نو ستا بیا په دې وطن کې ته د ما ولاکه یو انچ مځکه بیا جوړه کې یو فوټ روډ ولاکه رازه جوړ کې یوه مشنډري ولاکه روغه رازه پاته کې چې ته به دې اسانه یې په دې روډ به بیا ته په دې داسې په اسانه رازه ته رژې دا روډ به بیا پر تا باندې د توا ټکی که بیا په دې روډ باندې ته راتر سوې که پښتونخوا نیشنل پارټي پښتانه او د اندباغ د کلا سیف الله د ژوب او بیا د خانوزۍ خلکو پر دې باندې هغه وکوي موږ دې سیاسي پارټیانو ته وایو که کام دوست دي که وطن دوست دي که مذهبي دي که ملګیر پارټیانې دي رضا الله تاسو ته بیان کوم موږ ورلو خبره مو سره وکړه څه پارټیان چې پاته دي هغوی له مرزو چې راسي کم او بیش په دې درو څلور نقطو باندې یوه نقطه دا ده چې الاټمنټ نه منو دویمه نقطه دا ده چې زموږ د افغانستان سره تجارت دی دریمه نقطه دا ده چې زموږ په وطن کې چې زموږ کم حالات دی دا په ارنایي کې دا په منګله کې دا په زرغونه غره کې دا په کلا عبدالله کې دا په دوکۍ کې دا په کلا سپلا اندوباغ برشور توبه په دې ټول علاقو کې چې کومه بدامني ده د دې په خلاف دا دریمه خبره دا چې زموږ ګاډیانې سوځول کږي دا چې زموږ کاروباري حضرات تنګل کږي دا چې زموږ ټول کاروبار یې ختم کړی دی د دې په خلاف باندې او دا چې زموږ د وطن اوبه دي د دې لپاره ډیمونه راسي پر دې 5 نکاتو باندې راسي دې کام ته لاړ سو راسي یو کانفرنس وکړو د ټولو پارټۍ میټینګ وکړو راسي د دې ټولو پارټۍ تر نظارت لاندې په مشري کې د جنوبي پښتونخوا یو ډېره لویه ستره نماینده جرګه چې هغه دا جرګه یو واره خو دا فیصلې وکړي
یواره دا فیصلې وکړي بیا په ټول وطن را سم سي د ټول وطن هر جومات وګوري هر کور ته لاړ سو زه پکښې چې هر جومات ته دا زما تاثر کول دی پښتونخوا نېشنل پارټۍ مشران تاثر کول دی چې د دې جنوبي پښتونخوا هر جومات ته موږ ځو هر پښتون ورور سره وینو په دې جوماتونو کې چې راسئ دې جرګې ته د دې جرګې په حمایت کې سپورټ ته راسئ په دې ټول وطن کې جلسې وکړو جلوسونه وکړو مظاهرې وکړو که بیا نه کېدله بیا راسئ شټر ډاون هړتال وکړو که بیا نه کېدله بیا راسئ په ښارونو کې دننه پیجام وکړو که بیا نه کېدله بیا راسئ دا مین ښاراوې بندې کړو که بیا نه کېدله بیا راسئ چې لاړ سو کوټې ته ټول پښتون نن چې دا کم خل ناسي تر دې 100 چنده پښتانه به راوځي بیا راځئ کوټې ته لاړ سو که بیا نه منله بیا راځئ اسلام آباد ته لاړ سو که بیا هم نه منله نو پښتونه بیا سر خلاص که چې ریاست او پاکستان تا نه خپل ګڼي او ریاست پر دې لګیا دی چې د پښتانه معاشي قتل عام به کوي د پښتانه نسل کشي به کوي بیا بله یوه لاره موږ سره نه ده پاته قدرمنو عزیزانو ورونو زموږ دا خواهش دی چې دا ټول پارټیان د موږ سره پر دې لاره باندې لاړې سي که بیا نه تله تاسو به ټول لاس پورته کواسئ چې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ به بیا د دې مسایلو پر حواله خپل عمل طی کوي که بیا موږ تر هر حده پورې تلو تاسو به له موږ سره درغږئ بیا موږ په خپل کام باندې د خپل وطن پر خلکو باندې بیا غږ کوو زموږ کام زموږ وطن له موږ سره درغږي نو تاسو له موږ سره کال وکړئ چې تاسو له موږ سره ولاړ یاستئ که نه یې ولاړ دا ستاسو کول دی چې تاسو به ولاړ یاستئ وطن به ګټو که به نه ګټو کام به ګټو که به نه ګټو کام به سیال کوو که به نه سیال کوو په دې صوبه کې خپل اختیار ګټو که نه ګټو برابري ګټو که نه ګټو ډېره مننه او داسې بیا بلوڅانو وروڼو ته موږ وایو چې موږ د بلوڅانو ټول مشرانو پارټیانو له ورځو چې موږ له دوی سره درېدلي یو موږ دا وخت په ډېر بد حالاتو کې یو موږ دوی له ورځو دوی سره خبره کوو چې راسو د پښتانه پر دې بد حالاتو باندې له موږ سره ودرېږئ داسې بیا د ګرینډ الاینس چې کوم مطالبات دي هغه د ومنل سي د ډاکټر مانور په حواله باندې چې کوم دغه دی هغه مطالبات د ومنل سي ټول سیاسي قیدان د ریاسي دلته کوم هلک شهید سوی دی د هغه قاتلان د ونیول سي نو د کشمیر ولسي کمیټۍ چې کوم جایزه آئینی قانوني مطالبات دي چې هغه ټول جایزه مطالبات دي د کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیټۍ هغه مطالبات ومنل سي د ګلګت بلتستان چې کوم الیکشن دی پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ هغه الیکشن مسترده کوي او د حکومت لخوا د انټیلیجنس ادارو لخوا چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن چې کوم نمایندګان دي د هغوی تقریرونه دي هغه کاټئ هغه نه نشر کوي موږ د حکومت او د انټیلیجنس ادارو د دې په ډېر سخت الفاظو کې غندنه کوو ډېره مننه کور ودان الله مو عزت وکړي الله خبره واورئ تاسو کم کول کړی ول چې اول به زموږ خویندې وځې بیا به تاسې وځئ اول به خویندې وځې نو خویندې دې څو کسه که ووځې زنانې دې اوس کښېنې بس بیا مه ځئ اوس کښېنئ خویندو تاسې کښېنئ ملي شهید افغان شهید لږ په زوره چې دا خو اواز کله سیف الله دا کلو تم نه رسیږي لایټ ولګوئ یو وار ځانونه ښکاره کړئ ویښ یاست که ویده یاست ملي شهید افغان شهید ملي شهید افغان شهید ملي شهید افغان شهید ګوره ټول به په نظم و ضبط وځئ سیاسي پارټۍ پښتونخوا نېشنل عوامي عمل به نه چې په لارې خلک